په هرات کې طالب پلوه ملا امام مولوي مجیب الرحمن انصاري وژل. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په خپلواک نیوز چینل کې ورته ښه راغلاست وایم. د نورو تازه خبرونو لپاره خپلواک نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. په هرات کې طالب پلوه ملا امام مولوي مجیب الرحمن انصاري چې د طالبانو د مخالفو وژلو فتوا ورکړې وه، د ګازرګاه جومات په پرله پسې 2 چاودنو کې ووژل شو. د هرات امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان د نوموړي وژل کېدل تایید کړي. تر دې پیښې 1 ساعت وړاندې مولوي انصاري د ټاپي پروژې اړوند یوه غونډه کې چې د ملا برادر دفتر له لورې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د ملا برادر ځانګړی سکرتر عبدالله اعظم د انصاري له قوله په خپل ټویټر لیکلي و، ملا برادر یوازې د رئیس الوزرا مرستیال نه بلکې د افغان ملت یو اساسي پایه ده. انصاري د خپل افراطي تبلیغ او توندلارۍ له وجې مشهور و. په دې پیښه کې لسګونه نور مقتدیان هم شهیدان شوي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه تر همدغه ځای وه. تر بیا ښه وخت.